فرانکفورت بانف فیرتل هغه سیمه چې د جرمني په ښارونو کې د ټولنیزو ستونزو له امله ډیره مشهوره ده. سلامونه، جوړ په خیر، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. زه انور شینواری د ډالۍ پښتو ایډونچر چینل څخه تاسو ته مخاطب یم او نن غواړم تاسو ته د فرانکفورت د سټیشن خواوشا سیمه در وپېژنم. هغه سیمه چې ستاسو به باور رانشي چې دا سیمه څومره ناامنه ده. یعنی په جرمني غوندې ستر اقتصادي او د امنیت د لحاظه ډیر قوي هیواد کې هم دغسې یوه سیمه شتون لري. دا یو حقیقت دی. راځئ چې دا حقیقت په شریکه سره وګورو. اوس هم زه د فرانکفورت سټیشن مخامخ کوڅې کې ولاړ یم او دې ځای نه به دغه خپل اوسنی سفر مخ په وړاندې بوځو. دا سیمه چې د بانوف فورتل په نامه باندې یادېږي او دا د آلمان د ښارونو د نورو ښارونو په نسبت باندې ناامنترینه سیمه ده. دلته اکثره د مخدره موادو روږدي کسان، بېکوره کسان او څوک چې په الکولو باندې روږدي او د مخدره موادو د کاروباریانو اصلي مرکز دی. حال دا چې دا سیمه د فرانکفورت په زړه کې پرته ده او د دې څخه د خواوشا هغه جګ جګ بلډینګونه چې په هغې کې اکثره اقتصادي یعنې فینانس مرکزونه دي، خو هم د دې ځای ښاروالی نه ده توانېدلی چې د دې ځای امنیت په بشپړه توګه تامین کړه. خو د دې کوڅو په منځ کې داسې یو په زړه پورې کوڅه چې موږ او تاسو افغانانو ته ډیره په زړه پورې ده، دا هم مونشن شتراسه ده. مونشن شتراسه هغه کوڅه ده چې په دې کې په ډیر تعداد سره افغاني مارکیټونه، افغاني دکانونه او افغاني ننبیان او د افغانستان پورې تعلق لرونکو خلکو کاروبار دی. د دې نه علاوه دلته د نورې نړۍ خلک هم فعالیت لکه دکانونه لري. عربان دي، افریقایان دي، هندوان دي، پاکستانیان دي. یعنی په دې کوڅې چې تاسو تیریږئ داسې فکر کوئ چې په کوم آسیایي ملک یاستئ. همیشه په عربي لوحې به هم ګورئ او همدارنګه افریقایي دکانونه به هم ګورئ، هندي به هم ګورئ. هر رقم هغه د کور ضرورت شیان چې تاسو وغواړئ دلته شته. دننه دکانونو څخه لیدنه زما د چینل ستراتیژي نه ده، نو د همدې د خاطره زه نه غواړم چې دننه دکانونو ته ننوځم او د دننه څخه ویډیو وکم، ځکه چې دا د هغوی شخصي حریم دی. یعنی زه اجازه نه لرم او که ویم لرم یعنی هلته ډیر خلک ډیر بیروباري نور خلک او د نورو خلکو تصویر زه نه غواړم چې زما په ویډیو کې راشي. یعنی هر سړی خپل شخصي هغه لري که نه. دوستانو که چېرته اراده کړي چې فرانکفورت ته راشي او فرانکفورت کې چکر ووایي نو کوشش وکړئ چې د دغه منطقو کې نه لرې وګرځئ او که ګرځئ په ډېر احتیاط سره، یعنې ډېر احتیاط خپل موبایلونو ته او جب هغه ته چې څوک درنه بکسه ونه وي. یعنې دلته دا هغه کیسه بران زخ ډېر دي.
دوستانو تر ټولو مهم ټکی دا دی چې دا سیمه د ورځې په رڼا کې نسبت خوندي ښکاري خو د شپې لخوا باید احتیاط وشي. په دې کوڅه کې ډیر زیات نایټ کلبونه دي او د جنسي نوم یې نشم اخیستی، سړی شرمیږي خو تاسو پوهیږئ د هغه ځایان هم ډیر دي. ځینې وخت دلته د شپې ځینې ګنګونه یعنې د مخدره موادو ځینې ګینګونه چې دي په خپل منځو کې جنگونه کوي او یو بل په چاکوانه وي. د 2015 کال را په دی خوا دا سیمه د فوربورډ سیمې په نوم باندې نومول شوې ده. دلته خطرناک شیان لکه چاکو شو، بوکس پنجه شوه او سلا شوه، دا ټول منع دي. که دې سره څوک ګیر شو نو دا یو یعنی جرم یې وکړه دستي زندان ته ځي. کله کله دلته یو نیم سوالګر هم پکې پیدا شي. حال دا چې په آلمان کې سوال کول منع دي. دلته د دولت د خوا څخه هر وګړی چې دلته اوسیږي او که نه اوسیږي هغوی ته د کور کالي یعنی هغه کمونیستي شعار چې کنه کور کالي ډوډۍ هغه ورته تامین دي. لږ وروسته ځو هغه بلې کوڅې ته، په هغې کې ډېر زیات شمېر د مواد مخدره روږدي کسان چې د سړک په غاړه باندې پراته دي او ناست دي. هغه د سړک هغه نظم هم خراب کړی دی او ټول نظافت هم پکې صحیح نشته. خو زه به کوشش وکړم چې د لرې ځای نه ویډیو تصویرونه واخلم، ځکه د نږدې ځای نه کله کله خطرناکي یا د بوتل ولي یا بل کوم هغه خطر درته پیښوي، نو د همدې د کبله باید لږ احتیاط وکړم. حال دا چې دلته پولیس هم ګرځي، ښه پریمانه پولیس هم دي، جوپه جوپه پولیس هم ګرځي، خو بیا هم بس یو سړی چې نشه وي د هغې نه باید د هر څه شي توقع وکړي. یعنی ځان ساتل فرض دي. دا چې د اوس په بوتل ولي زخمی ده که نو چې بیا هغه پولیس بندیم که نو بیا یې څه، یعنی احتیاط پکار دی. که د سټیشن چپ لوري ته راشئ، حال دا چې دا ځای یو ډیر عادي ځای ښکاري، د خلکو راتګ او ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده. خو بل خواته چې وګورئ بیا به د سړک په غاړه به ځینې خلک ناست دي چې زړې جامې به یې اغوستي او د بیرونو بوتلونه به یې ورسره، څوک به د نشهیي یعنی مواد مخدره استعمالوي. نو په همدې صورت باندې دې پله دغه کوڅې چې دي دا یې لږې ګډې وډې کړي دي، یعنې ډېرې مردارې دي. ځینې وخت به د بارونو مخې ته د مخدره موادو د راکړې ورکړې خلک وګورئ، یعنې غیر عادي هغه به وګورئ. دا دې وګورئ دغه خلک هم ناست دي. ډېره داسې مستقیم فلمبرداري مو نه نشو کولی، ځکه چې ځینې قانوني موانع شته چې سبا بیا زموږ چینل ته کوم مشکل پیښ نشي، یا لکه ځینې ممانعات شته. د ځینو پروګرامونو او ویډیوګانو باید اجازه واخلي، یعنی د هر ځای او د هرو خلکو اجازه نشته، نو احتیاط پکار دی. او په اخلاقی طور هم نه دی پکار چې د یو چا بې اجازې د هغه فلمبرداري وکړي او عکسونه یې واخلي. دغه کوڅه د ټولو څخه خطرناکه ده. اوس هم چې د هغه داسې برګ برګ راګوري
بس زه به همداسې په کراره ځمه دغه دا دي یو څه دلته ناست دي او هغه مخامخ کوڅې چې دي هغې کې بیا د دې نه پسې وربتر دي. یاره د دې خلکو دې حالت ته چې سړی ګوري نو په ځان باندې ډېر شکر وباسي، په ځان هم شکر وباسي او دا هم چې د اسلام مبارک دین دې شیانو ته ولې حرام ویلي دي. یعنی دا خو یاره یو ښه کار دی چې دغه نشهیي ټوکي الکول او دا شیان حرام دي. د داسې حالت نه خدای پاک هر انسان وساتي. د دې نه مخکې چې خپرونه پای ته رسوم نو تاسو ته یو یادونه کوم که چیرته د فرانکفورت پخوا راځئ او دې سیمو کې ګرځئ چکر وئ نو ډېر احتیاط وکړئ چې دا سیمه د جرمني د نورو ښارونو په نسبت باندې لږه خطرناکه ده. لکه څنګه ما چې په شروع کې درته وویله دا د ښار یوه مهمه ترانزیتي نقطه ده خو ورسره ټولنیز مشکلات هم لري نو باید احتیاط وکړئ او چې راځئ بیا هم وایم چې دلته کیسهبران ډېر دي د خپل جوبونو سره ډېر احتیاط وکړئ چې څوک درنه پیسې او یا موبایل پټ نه کړ. په دې ویډیو کې ما تاسو ته د ریل سټیشن یعنی د فرانکفورت د ریل سټیشن خواوشا سیمې وښودې. دا سیمه چې د جرمونو او بیکوره کسانو او نشهیي موادو لپاره مشهوره ده ما هڅه کړې چې د ورځې په رڼا کې د دې سیمې رښتینی حالت درته په پښتو ژبه کې در وښیم. د نورو ویلاګونو او پروګرامونو لپاره ستاسو مرستې ته اړتیا لرم. که زما چینل هم نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ راته چې په ګډه سره دا چینل مخ په وړاندې ویسو او په آینده کې تاسو ته په زړه پورې خپرونې جوړې کړم. نور هم وخت نه نیسم د بلې خپرونې پورې په لوی جل جلاله خدای پاک سپارم. خدای په امان ښه وختونه ولرئ.